د نن ورځې مهم خبر حنفي د اسلامي همکاریو سازمان ته وایي کله کله موږ هم خپلو غونډو ته غواړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ نو په درنه سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي د اسلامي همکاریو سازمان پلاوي سره په کتنه کې له هغوی څخه غوښتي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو سازمان راتلونکي 15مې غونډې ته دي دوی هم وبلل شي ترڅو په وینا یې د افغانستان د مثبت حالت اصلي تصویر نړۍ ته منعکس کړي. آرګ ایکس پاڼې د دغه پلاوي له قوله چې ښځې هم پکې ګډون لري لیکلي دي. موږ په افغانستان کې ښه پرمختګونه مشاهده کړل، د هغه څه خلاف چې په رسنیو کې منعکس کیږي. افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکاریو ته چمتو یو. ښاغلي حنفي بیا تکرار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیچا ته ګواښ پیښ نشي او نور دې هم زموږ په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.